ثقافت د یو ټولنې کلي طور چې دی د هغې ټولنې د روحاني جسماني او سماجي ضرورتونو پوره کولو دپاره چې کومې هلې ځلې کېږي هغې ته ثقافت ویلی کېږي. اوس په دغې ثقافت کې دننه یو دویم څیز زموږ راځي چې هغه تمدن دی. تمدن د عربۍ ژبې ټکی دی، د مدنیت نه وتی دی، د شهریت معنی کې راځي. تمدن زموږ د دغې ثقافت یا دغې ټولنې چې کوم ویزیبل څیزونه دي، کوم ټوس او مادي څیزونه دي، هغې ته مدنیت ویلی کېږي. مثلا زموږ په څنګ کورونو کې اوسېږو، زموږ د امو د رفت ذرایع څه دي او زموږ د ضرورت لپاره چې کوم څیزونه پکارېږي، هغه څیزونه چې په کوم ټوس شکل کې ښکاره کېږي، هغه زموږ تمدن دی. اوس دغه د دې نه اخوا بیا یو څیز دی چې تهذیب ورته ویلی کېږي. تهذیب هم د عربۍ ژبې ټکی دی، د حذف نه وتی دی، خاختراشي معنا اخیستی کېږي. او د دغې تهذیب د دغې تمدن چې کوم دی، زموږ چې د ژوند کوم ضرورتونه ترسره کوو، په دې کې ښه اړخ چې په ګوته کېږي، یعنې د هغې ښکلا چې ده، رڼا چې ده، ښکلا چې ده، د هغې حسن چې دی، هغې ته تهذیب ویلی کېږي. مثلا په کور کې ناسته کوو، دا زموږ تمدن دی. کور کې ناسته زموږ تمدن دی، خو په کومه طریقه کوو دا زموږ تهذیب دی. ګاډي کې موږ ځو، دا زموږ ضرورت دی، زموږ ثقافت هم دی، زموږ تمدن هم دی چې په ګاډي کې موږ روان یو. خو په کومه طریقه ګاډي کې کینو، په کوم اصولو کینو. جامه زموږ بنیادي ضرورت دی، څنګه ثقافت بنیادي ضرورت جامه ده. خو دغه جامې موږ څنګه جوړوو، په دې کې کوم قسم ډیزاین کوو، دغه ډیزاین زموږ تهذیب دی، د هغې ښکلا چې ده تهذیب دی. اوس رالو بیا د دغې ټولنې رسم او رواج. مراد خان رسم چې دی، د رسم مطلب په عربۍ کې نقش دی، د یو څیز یعنې نشان پرېښودل، یا لیک ته موږ ویلی شو. لیک ته موږ هم رسم وایو، رسم الخط چې موږ خبره راکوو، نو دا رسم دی. مجازن د دې معنا چې ده نو دستور دی، قانون دی، کړه وړه دي، زموږ طور طریقې دي، دې ته موږ رسم وایو. او دې ته په پښتو کې دود وایو. دود دغه شان د دود سره دویم ټکی اخیستل کېږي دستور. دستور زموږ عام رواج ته ویلی کېږي، عام رواج ته زموږ دستور ویلی کېږي. او دغه رواج چې دی، رواجونه چې په هندۍ کې ورته ریت ویلی کېږي. او د دې خپل د رواج بنیادي دغه چې شروع کېږي، هغه دې نه شروع کېږي چې په یو واده کې د ناوې او د ناوک د دې د څونه مصروفیات چې دي، د دې نه واده نه مخکې یا وروستو د دې سره چې څه کېږي، دې ته یې رواجونه ویلی شوي دي. اوس دغه رواجونه زیاتتر په هندوستان کې دغه شوي دي. او د هندوستان چې د رواجونو د رسمونو یو قسم ګډ دی. اوس چونکې موږ هندوستان ته ډېر نږدې پاتې شوي، نو ډېر رواجونه دې موږ ته پښتنو ته هم منتقل شوي دي. د پښتنو رواجونه هم لږ تر لږه هم دغه دي چې کوم د هندوستان په خاوره یا په سیمه کېږي. او مثلا موږ به ډولۍ وایو، دا ډولۍ موږ د هندوستان نه راغستې ده. او هندوستان نه څنګه راغستې ده؟ دا ډولۍ زموږ داسې وه لکه نن سبا چې ټوډي موټر دی. دا ټوډي موټر چې دی دا د دې دور ډولۍ ده. او اوس پکې خلک واده وړي. پخوانۍ زمانه کې به دا د نواب د راجا یا د چا لور چې به وه، نو هغه چې به سیل ته ورته چکر ته بدله، نو په دغه ډولۍ کې به دا کېنوله او دا به سیل له بدله. بیا دغه ډولۍ چې دا ډېره خوند یې وکړو، ډېره مزه خلکو ورکړه، نو د دې نه وروسته دا بیا خلکو په واده کې شامله کړه. ځکه چې غریب سړي خو هر وخت دغه ډولۍ دغه کسان نه شي دا کولی. نو غریب سړي دپاره په نصیب کې، په ژوند کې به یو پیر نصیب کېده، او هغه هم په واده کې. نور دغه دا داسې ولکه پرېږده چې په هلیکاپټر کې یا بجاز کې چکر ولګوي، دا داسې خبره وه. نو دا رواج دغه جی د ډولۍ او بلکل د خوراک څښاک او دغه خو د واده سره لازمي شی دی. او خوراک خو د مېلمستیا بنیادي خبره ده. او مېلمستیا بیا هم هغه کسانو له ورکړل کېږي چې کوم نږدې خلک یو. زیاتره دا خلک د یو بل سره د معاشره یوازې یو بل ځان له څوک یوازې ژوند نشي کولی، خامخا به سماج طرف ته رجوع کوي. او دا سماج دی چې د خلکو د ستونزې او د مسلې او دا چې دي، دا په شریکه باندې هواري او مخې ته ځي. په دې وجه نه دا رواج جوړ شوی هم د دې لپاره دی. د رواجونه جوړ شوي هم د دې لپاره ډېر غم خادي به موږ وایو. مثال
خپلوان چې وو دا د یو بل سره به تګ راتګ دا اوس هم تقریبا کېږي خو پوهاني زمانه کې دغه یو شان دی اوسې نیت لږ بدل شي وخت سره بدلېږي را بدلېږي نو دغه د ډولۍ د خبره پکې ده جی او نکاح خو بیا د کوم مذهب چې خلک پیروکاري نه هغه خو د هغې په بنیاد باندې کېږي که د هندو مذهب دی نه هغې په خپل بنیاد باندې کېږي که مسلمانان دي په خپل بنیاد کېږي بنیادي شی چې دی نه هغه ثقافتي ضرورت دی چې کوم موږ ته جسماني ضرورت کې موږ راولو هغه بنیادي او سماجي او جسماني دواړه دې خبرې ته به تاسو قوم راوګرځوم زمونږ د ټولو نه اول په طرف موږ دا وایو چې پدرسري معاشره ده پدرسري معاشره هغه دی چې معاشرو ته ویل کېږي کومه معاشره کې د سړي ته دغه هسې دي او بله دا خبره ده چې زمونږ عام طور کم څیز چې ګټه ورکوي هغه څیز قیمت بړایېږي کم څیز چې ګټه نه ورکوي حتی که هغه انسان نه وي خو خلک یې تپوس نه کوي په چم ګاونډ کې ډېر تپوس نه کوي دغه شان زموږ په معاشره کې چې کوم د جنس په حواله باندې تفریق راغلی دا ډېر پخوا نه راغلی او د هغې نفسیاتي وجوهات هم دي مرضي وجوهات هم دي خو د ټولو نه غټه خبره دلته دا ده چې نارینه د پخوا نه آل ګڼلی شوی دی کشور ناهید یو کتاب د نظر تېر شوی دی په هغې کې د یو مقاله ده د یو کس مقاله لیکلې ده نو هغه کې شپږ اتیا دغه دي د موږ چې ورته دغه وایو د الله او دا یې راغونډ کړي دي نو په هغې کې د تحقیق مطابق څلور چې دي هغه جنکو مطابق دي جنکو دپاره دي او باقي چې څومره دي هغه ټول د هلکانو دي حیرت خبره دا ده دغه مزې خبره پکې دا ده چې د جنکو داسې هم نه دي جنکو ته دا ویناګانې کېږي چې ته د خپل ورور خیال ساته ته هغه له ډوډۍ ورکوه او بیا موږ رالو دې خبره ده دا خبره ولې چې د هلکانو یقینا خادي به په هلکانو کې وله د جنکۍ غوندې خادي نه ده شي او جنکۍ خو چې پیدا شي نو اول په سر کې افسوس شی دی او بیا وروسته دغه شی دی او د دې معروضي وجوهات او سماجي خبرې هم ډېرې د ښځې ودول دي او کسي کسي دي او که نه بیا پردي کور ته تلل دي او هغه پردی هغه بوج په سر وړل دي او د هغو خبرې وړل دي نو د دې ټولو خبرو په نتیجه کې به د خلکو په ذهن نه یو دغه او بیا د ټولو نه غټه خبره مادي خبره هم ده مادي خبره ده چې هلک د ځوانو به نه خو ځوان به نو د ځوان نو د خلکو تمه کېږي په چم ګاونډ کې د خلکو یره هم کېږي که دا د کور کې یو ځای لیونی غوندې رول وي که نه نو دا خویندې چې دا پې په امن که دا لیونی د رول مړ شو نو دا خویندې بیا اصلي شوې زموږ په معاشره کې کم از کم دا دغه دی نو دغه وجوهاتو چې هلک باندې د خادي به کېده او د خادي د دغه چې د هلک د کېدو سره به د جنۍ د مور حیثیت هم کټ شو او چې هلک به پیدا شو نو جنۍ به مور چې دی نو هغه بیا داسې و چې خلکو به احترام کوو عزت کوو او د هغې ته چې به نور کله به خلکو ته دغه راوړو نو د پلار د کوره به ته سیزونه یو په ځای ډبل راوړه کېدي مبارکۍ به ډېرې په مینه کېدې او د جنۍ په پیدایش خو به اکثر خاموشي وه د دې د څلوېښتۍ دا ورځې چې څومره دي دا به داسې ووتې لکه د اختر او د هغه عام صورت په جنۍ چې پیدا شي او نو هغه ته وایي چې دا سړی ورته قیامته پورې په کټ کې ناست پاسي نه کور کار نه کوي جنۍ به راوړه خو که هلک به راوړه نو هغه به وایي چې نه مه پاسه نو دا خو عموما داسې شی ده دا پښتنو کې خو زیاتره داسې دی ده ځکه د پښتنو کې د ځوان مسله چې ده د ډېر د پخوا نه ده او دلته چونکې جاګیرداري معاشره ده او دا خو بالکل هغه ټیپیکل جاګیرداري معاشره وه دا خو لکه داسې معاشره وه چې لکه په دې کې خو بل دا قبیلوي سیستم پاتې شوی دی ما سوا د 50 کاله د ریاست دور نه کرې موږ خو هغه قبیلوي دور کې تېر شوي چې په هغې کې خو بغیر د ځوان نه ژوند نه کېده نو دلته کې د هلک چونکې اهمیت زیات و جنګونه به وو قبیلوي جنګونه به وو او دغه مسلې چې وي نو دې به خلک دې ته مجبوره کړو چې د زوی لپاره به خلکو باباګانو لرلو او بیا د غټه مسله به کې مراد خان بله هم وه چې دغه هلک کېدلو د وجې نه به خلک باباګانو طرف ته رجوع کوله او بیا د وبا په وجه په نتیجه کې به خلک بابا نه تلو چې یاره دا ځوان مې مړ نه شي او دا بدلېږي هم او بله یو خو ځینې رواجونه داسې منځته رالو چې هغه ښه ونه شو لکه جهیز زموږ معاشره کې نه
نو پخواني معاشره کې لور غوښتل چې وي د بل له کور نه نو دا به دې سړي ته ډېر منت او ډېر زارۍ او ډېر جرګې مرکې وشو نو یعنې به ورکوله او بیا چې به وغوښتنه هغه باقاعده به مطالبه کوله چې وروره ته به وله دا داسې کې پرېکون دی ته وایي که نه او پرېکون به یې کېده واده نه مخکې چې ته دا به پکې پتون به پکې راوړي که نه روغ څاروی به راوړي د جنۍ کور به مطالبه کوله لکه موږ به مېلمانه راځي او تاسو چې راځئ د هغو مېلمانه بلکې ما داسې اورېدلي چې یو واده کې هغه دا مطالبه شوې که دا ډمې دې را نه وستې ډمان نو زه واده نه در کوم واده پکې دا شرط و نو دغه رواجونه پکې دا پکې هم مطلب د خبرې دا و چې د جنۍ پلار مطالبې هم منلی کېدې اوس خو زما خیال دغه لانجه بل شان شوې ده هلک د پلار هر مطالبه منلی کېږي زما په خیال باندې د پښتنو چې څومره سیمې دي بلکې پښتون بای نیچر چې په کومه سیمه پاتې شوی دی نو مېلمستیا د ده سره پیدایشي او دغه ته پاتې شوی دی او دا نسلي او پیدایشي او د ده سره بایبرت دا سیز راغلی دی او د هغې وجه به شاید دا چې د قبیلوي ژوند تېر کړی دی پښتون او دې قبیلو په خپل مابین کې هم او د نورو قبیلو نه هم د یو بل نه کومک او مرستې دا وخت اخیستی دي نو که د یو بل سره جګړې راغلي دي نو د یو بل ته ضرورت هم پېښ شوی دی په دغه صورت کې د یو بل خواله تلي راغلي ډېر دي په دې تلو راتلو کې د مېلمستیا یو خاص دستور مخې ته راغلی دی چې خلک وایي دا پانکې سړی په پښتو نه پوهېږي نه هغه لکه چې مېلمستیا نشي کولی نو په پښتو نه پوهېږي نو هغه د پښتو د قانون نه وباسي او هغې وجه هم دغه ده چې لکه دا خبره ده چې په خپل کور کې به دشمن که راغی نه هغه به وږی به نه ځي او چاته به سترګې کوزې نه وي لکه د هر څه به خیال ساتلی کېږي او د مېلمه به ډېر دغه که نه یو قسم د مېلمه خلک رحمت ګڼي پښتانه ټولو نه مخکې خو پښتنو موږ چې څنګه قبیلوي دور دی پښتنو په خپل منځ کې پلوونه سیسټم دی او د هر پلو سره به خپله حجره وه نو کومه چې د کلي مېلمه به و نو هغه به د حجرې مېلمه و هغه په حجره کې کېناسته کم ذاتي مېلمه چې به د چا د کور مېلمه و نو هغه به کور ته راته خو د نارینو لپاره بیا هم حجره مقرر وه او دا د مېلمستیا دغه دومره شریک راغلی و که دا مېلمه به د هر چا مېلمه و خو د کلي مېلمه به حسابېده سیسټم یې دا و د دې خاطره که د خپل کور سړی به نه و نو دا نور ګاونډي او د بل او د خپلوان دا وله پوره و یعنې دا مېلمه بېنوا نه ته دا سیسټم دونه مزیدار سیسټم و چې په دې کې به هر قسم سړی چې دی هغه به ځای کېدو د دې یو عجیبه غوندې مثال لیدم په دې کلي کې پخوا د کراچۍ نه یو سړی راغلی و چا کیسه کوله نو هغه ویې د چا مېلمه چې و نو هغه به د خبر نه و مونږ به په دې غرونو سمونو ګرځوو وې هغه کسانو خبره کوله مشران سړي دي یو هم به وکړي هلکانو هغه مونږ همزولی چې مونږ به دا چکرې لګولې نو مطلب د دې یو مېلمستیا دغه وه دویمه دا خبره وه چې یوه طریقه پکې ټول نغله ده چې پیاز دي چې په نیاز دي نو دوی به دې مېلمه به هم دې سړي تندي ته کتل ده به تالي ته نه کتل دوی به چې څومره پښتانه ست غواړي یقینا هغه به ست کوو په هر وړۍ به ست کوو او چې څه به د سره خواږه څیزونه کوو چې څه سوغات په د خپل وس مطابق هغه له هغه راکولو خو خبره ډېر ګران کار و خو زموږ نجر راوړټي په کتاب کې د پښتنو د دغه ذکر راځي که نه چې او چې دی په کلي هغه راغلي دي او بیا مېلمانه شوي دي او پښتون سړی مېلمستیا داسې کوي او چرګ چې دی په هغې باندې دغه کوي او په شپږ کسه باندې یو چرګ مېلمه کوي هغه ټول اصول پکې هغه ښودلي دي که نه نو د اوسه پورې دا د پښتنو دا رواج چې دی ضرور پر روان دی زما خیال ټوله خبرې ختمې شوي دي پښتنو رواجونو خو دا یو مېلمستیا ده چې کلک شی دی شي دا اوس هم لکه موجوده ده زما په خپل خیال باندې پرده یو داسې څیز دی چې دا په پښتنو کې په ټولو سیمو کې یو شانتې نه ده په یو ډیزاین کې نه ده په یو سټایل کې نه ده او په یو انداز کې نه ده د هر علاقې خپله دغه لکه په افغانستان کې چې کله طالبانو ډېرې علاقې قبضه کړې نو د کونړ سیمې ته چې رالو نو دغې خلکو ته وایي چې تاسو زنانه دا پټو ته به ځي او باقاعده پټو کارونه کوي نو هغه وایي که تاسو دا بندې کړې نو زموږ ټول کاروبار بندېږي ختمېږي موږ نو طالبانو سره دا ومنله چې نه تاسو په علاقه کې به دا پټو ته به دغه ځي او دې مطلب هرګز دا نه و چې دا پټو ته ځي یا هلته کار کوي یا تاسو څنګه چې باباګان به ځي چې دا به پرده کې نه وي
پرده چې دلته د پښتنو وه نو د ناموس پرده وه، دا د ناموس پرده وه. او زما په خیال باندې دا اوس چې کومې برقې زنانو ته اغوستلی شي دي دا د ضیاء الحق په دور کې چې کوم اسلامایزیشن راغلی دی دا د هغې پیداور دی. که نه زموږ د چم د یو مالت د یو پلو ټولې زنانه د ټولو نارینو ته به کاکا ماما تره په خیر علي او ټولو به یو بل دې پېژندل لکه دا چې د یو نغري او د یو کور خلک وي. بلکې ما ته یاد دي زه خو ډېر وړوکی وم خو دومره مې اورېدلي هم دي چې استاد صاحب ته به دې خبرې ډېر تصحیح کولی شي. اکثر به د دوستانو یو بل سره شراکتداري وه، د نغري په غاړه به د یو بل سره چای ډوډۍ کول. نو د پردې د ټولو نه غټه خبره دا نه وه چې یو بل وینلي. د پردې د ټولو نه غټه خبره څه وه؟ ناموس او په زړه کې د یو بل سره احترام و. دا دیني رول چې دی دیني رول په پردې سره دی نه پټو ته تللي دي. بلکې میجر راول چې د کتاب مطابق خو تاسو ته د فتح پور خبره کوي که نه چې چارچوبۍ د سیند په غاړه جوړې شوي دي او چې سحر وختي پکې زنانه ځي باقاعده او بیا وروسته چې دی نارینه ځي او د انور د ټیم خو مجال شته چې بې ټیمه یو سړی دې لاړ شي د چا په ټیم کې اصول داسې کوټلي دي په هر ځای کې د پښتنو د ټول نه غټه خبره سره اصول دي او دغه اصول په څه کامیاب وو؟ په ناموس او په غیرت کامیاب وو. د غیرت او ناموس چې دی د پښتنو یو داسې اسلحه وه چې په دغه څیز کې پرده هم وه که د چا مخ په ښکاره و که ښکاره به نه وي. سوال دا نه دی بورقه په سرول پردې نوم نه و. زما په خیال خو دا د ښخول او جنازه کول او لامبول دا تقریبا بنیادي طور دغه شیونه دي خو طریقه کار یې ډېر بدلون راغلی دی. پخوا به د مړي لامبولو لپاره جدا خلک وو، دغه خلکو به غاسلان به ورته وي او دغه غاسلان چې دي به د مړي لامبولو او د زیړ څادر او د قصې پسې چې ورته کوي که نه دا به دغه ځای کې دا قصې دغه شروع کېږي سټارټ دې نه دي. دغه خلکو به باقاعده اړي ماران به ومو دي به اړه باندې به دغه کوو دا مختلف نومونه دي ورله کېږي نو باقاعده د دې خپل دغه کسب و باقاعده پکې دا کسب و. اوس هغه طریقه ختم شوې ده اوس خپل خپلوانو دا دغه کوي. بیا چې د اسخات چې دی په مړي کې اسخات دا لازمي غونډه جز او اوس هغه اسخات نشته بلکې بعضې خلکو به وصیت کوي چې زما اسخات به لازمي کوي نو هغه نشته خو مړی اوس هم ښخېږي پخوا هم ښخېدو. مشترکه طور د کلي خلکو به دا راتللو 3 ورځې ډوډۍ او کیسې پسې خو پخوا پکې دا وه چې ماښامونه او څلوېښتیانې او دا کیسې پکې هم وې. اوس هغه سیسټم نشته.